السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، نبیه مدثر یم. نن زموږ او ستاسو درس دی د څلورم څپرکي لومړی لوست کې موږ او تاسو دریم څپرکی پای ته ورسوئ. نن تاسو څلورم فصل شروع کوو چې د دې فصل عمومي عنوان دی زموږ په ژوند کې مهم عنصرونه. هغه کوم عنصرونه دي چې زموږ په ژوند کې نسبت نورو عنصرونو ته زیات اهمیت لري. راځو هغه عنصرونه لومړی پیژنو چې هغه کوم عنصرونه دي. هغه عنصرونه چې زموږ په ژوند کې نسبت نورو عنصرونو ته، یعنې 113 عنصرونه نور په پیریاډیک ټیبل کې، البته د دوی سره په پیریاډیک ټیبل کې لرو، نو په دغه عنصرونو کې هغه کوم عنصرونه دي چې زیات اهمیت لري. راځو هغه عنصرونه زده کوو. د دې د جملې څخه هغه لومړی عنصر چې زموږ په ژوند کې زیات اهمیت لري هغه دی اکسیجن. اکسیجن عنصر که چیرې موږ راواخلو نو داسې ویلی سو چې اکسیجن هغه عنصر دی چې زموږ په ژوند کې زیات اهمیت لري، یعنی د په واسطه سره موږ کولی سو چې تنفس وکړو. البته هوا چې ده هغه هم د هغه ګازونو مجموعه ده چې په هغوی کې زیات مقدار د اکسیجن دی. اوس اکسیجن چې دی هغه زیات په مالیکولي شکل سره پیدا کیږي، د او په تورې سره دی سره کم کیږي، ښودل کیږي. همدارنګه بل هغه مهم عنصر چې زموږ په ژوند کې زیات اهمیت لري عبارت د نایتروجن څخه دی. نایتروجن هغه عنصر دی چې هغه زموږ په ژوند کې زیات اهمیت لري. دغه عنصر هم عموما په مالیکولي شکل سره پیدا کیږي، یعنی دی هم عموما په مالیکولي شکل سره پیدا کیږي او دغه نایتروجن عنصر سمبول چې دی هغه خپله ان دی. د هغه ترڅنګ بل هغه عنصر چې زموږ او ستاسو په ژوند کې زیات اهمیت لري عبارت د کاربون څخه دی. کاربون هغه عنصر دی چې تر نورو عنصرونو زموږ په ژوند کې زیات اهمیت لري. دا چې ولې دغه هر یو عنصر ځانګړتیاوې، کیمیاوي خواص او فزیکي خواص کرار په دغه درسونو کې وایو. د کاربون عنصر سمبول چې دی هغه خپله سی ده. همدارنګه بل هغه عنصر چې زموږ او ستاسو په ژوند کې زیات اهمیت لري عبارت د څه څخه دی؟ عبارت د هایدروجن څخه دی. هایدروجن د هغه عنصرونو څخه شمیرل کیږي چې زموږ او ستاسو په ژوند کې دی هم زیات اهمیت درلودونکی دی، چې دی هم زیاتره وخت په مالیکولي شکل سره پیدا کیږي او د اچ په تورې سره دی ښودل کیږي. دغه ټول عنصرونه لکه په ترتیب سره اکسیجن، همدارنګه نایتروجن، همدارنګه کاربون او د دې ترڅنګ هایدروجن، دغه ټول عنصرونه به موږ او تاسو سټیپ بای سټیپ په درسونو کې د کیمیاوي خواص، فزیکي خواص ټوله به یې انشاءالله ووایو. نن زموږ او ستاسو درس دی د دې ټولو عنصرونو د جملې څخه د هایدروجن عنصر پیژندنه او همدارنګه د هایدروجن عنصر فزیکي خواص او کیمیاوي خواص یې نن موږ او تاسو وایو چې دغه عنصر چې زموږ په ژوند کې زیات اهمیت لري نو درلودونکو یې د کومو فزیکي خواصو دی او درلودونکو یې د کومو کیمیاوي خواصو دی. د هر څه نه مخکې یوارې راځو د هایدروجن موقعیت په پیریاډیک ټیبل یا هم د مندلیف په جدول کې وایو. هایدروجن چیرې موقعیت لري؟ د مندلیف په جدول کې. لومړی که چیرې موږ راسو یو د مندلیف جدول کوچنی رسم کو نو موږ او تاسو مخکې په اووم صنف کې خو مو نه دي ویلي، دا د خیره ستاسو د په اتم صنف کې هم د دې موضوع څخه یادونه کیږي، بیا په لسم صنف کې هم تاسو د خیره وایاست چې د مندلیف جدول یا هم د پیریاډیک ټیبل چې دی دا به انشاءالله تاسو مکمل وایاست. خو د دونه لنډ ویلی سو چې د مندلیف جدول چې دی هغه د 7 پیریډونو څخه جوړ شوی دی او همدارنګه د 18 ګروپونو څخه جوړ شوی دی. دا چې 18 ګروپونو کې بیا موږ اصلي ګروپونه او فرعي ګروپونه لرو. همدارنګه دا به انشاءالله تاسو کرار ټوله وایاست. که چیرې فرض کړو چې دا مثلا د مندلیف جدول دی نو په دې کې هغه لومړنی عنصر چې دی هغه خپله هایدروجن دی، دویم عنصر په دې ګروپ کې لیتیم دی، همدارنګه دریم عنصر په دې ګروپ کې سوډیم دی، همدارنګه بل څلورم عنصر په دې ګروپ کې پوتاشیم دی، د هغه څخه وروسته بیا پسې روبیډیم دی، د هغه څخه وروسته بیا سیزیم دی او همدارنګه بیا فرانسیم دی. اوس دلته پیریاډیک ټیبل که چیرې موږ وګورو، ما مخکې درته ویله چې پیریاډیک ټیبل یا د مندلیف جدول چې دی هغه درلودونکی د 113 عنصرونو دی، چې دغه 113 عنصرونه چې دي دا په 18 ګروپونو کې او همدارنګه په 18 ګروپونو او 7 پیریډونو کې دوی سره کم شوي دي، سره ځای پر ځای شوي دي. هایدروجن اوس په دغه پیریاډیک ټیبل کې چیرې ځای لري؟ نو موږ داسې ویلی سو چې دغه د پیریاډیک ټیبل هغه لومړي ګروپ عنصرونه دي. د پیریاډیک ټیبل د لومړي ګروپ عنصرونه دي، خو فقط د لومړي ګروپ، نه د لومړي پیریډ.
دا د پیریوډیک ټیبل څه شي دی؟ فقط د لومړي ګروپ عنصرونه دي، هایدروجن، لیتیم، سوډیم، پوتاشیم، روبیډیم، سیزیم او همدارنګه فرانسیم. اوس په دې کې هایدروجن په پیریوډیک ټیبل کې چیرې ځای لري؟ لکه څنګه چې موږ دلته وینو، لکه څنګه چې ګورو چې دا څه شي دی؟ لومړی ګروپ دی. همدارنګه موږ ویل چې پیریوډیک ټیبل د 7 پیریډونو یا دورو درلودونکی دی. نو واضح خبره ده چې دا ټوله دا د څه شولې 7 دورې شولې چې هر یوه به داسې شي لري، ادامه به لري. د دغه 7 دورو څخه که چیرې موږ وګورو، هایدروجن په څومره دوره کې پروت دی؟ په لومړنۍ دوره کې پروت دی. هایدروجن چیرې پروت دی؟ په لومړنۍ دوره کې. نو موږ داسې ویلی سو چې هایدروجن هغه عنصر دی چې په پیریوډیک ټیبل کې په لومړني ګروپ او همدارنګه په لومړني پیریډ کې ځای لري. یعنی دی په لومړني ګروپ کې او لومړني پیریډ کې چې دی ځای لري. دا چې هم لومړی ګروپ کې ځای لري او هم لومړني پیریډ کې، نو د پیریوډیک ټیبل څوم عنصر وي؟ لومړنی عنصر وي. ولې؟ ځکه په لومړي ګروپ او لومړي کې پروت دی، پیریډ کې پروت دی. یعنی هایدروجن په پیریوډیک ټیبل کې په اول ګروپ او اول پیریډ کې دی چې دی ځای لري. دا د څه شو په پیریوډیک ټیبل کې د موقعیت شو. دا څخه وروسته راځو موږ د پر فزیکی خواصو باندې بحث کوو چې هایدروجن درلودونکي د کومو فزیکی خواصو دي. یعنی که چیرې موږ د هایدروجن هغه فزیکی خواصو ته راسو، نو داسې ویلی سو چې هایدروجن زموږ په طبیعت کې زیات پیدا کېدونکی عنصر دی. دی زموږ په طبیعت کې په زیات اندازه سره دی شتون لري، په داسې حال کې چې د ځینو سیارو لکه څنګه چې زموږ د ځمکې دغه اتموسفیر د اکسیجن او همدارنګه ځینې نورو ګازونو څخه جوړ شوی دی. خو زیات مقدار موږ وایو زموږ اتموسفیر چې دی هغه د اکسیجن څخه جوړ شوی دی، اکسیجن ګاز څخه جوړ شوی دی. دغه اتموسفیر د چا څخه جوړ شوی دی؟ د اکسیجن ګاز څخه جوړ شوی دی. دغسې د ځینو نورو سیارو اتموسفیر چې دی هغه د هایدروجن څخه جوړ شوی دی. د ځینو نورو سیارو اتموسفیر چې دی هغه د چا څخه جوړ شوی دی؟ د هایدروجن څخه جوړ شوی دی. او په لمر کې هم په زیاته اندازه سره څه شي موقعیت لري؟ څه شي شتون لري؟ هایدروجن شتون لري. په لمر کې هم په زیاته اندازه سره څه شي شتون لري؟ هایدروجن شتون لري. دغه عنصر چې دی، دغه هایدروجن عنصر دا د عضوي او همدارنګه د غیر عضوي موادو په ترکیب یا په جوړښت کې هم زیاته اندازه سره دی ونډه لري، په زیاته اندازه سره دی رول پکې لري. لکه څنګه چې موږ او تاسو وینو په عضوي کیمیا کې اساسي عنصر دی، همدارنګه په غیر عضوي کیمیا کې هم دی څه شي دی؟ زیات مرکبونه جوړوي. یعنی د عضوي مرکبونو او د غیر عضوي مرکبونو هغه ترکیبي عنصر تقریبا د زیات عنصرونو سره دی ځای شوی دی او همدارنګه زیات مرکبونه یې د نوي لاسته راوړي دي. فزیکي خواصو ته که چیرې راسو، نو لومړی داسې ویلی سو چې دا داسې یو ګاز دی چې هم بې بویه دی، معنا چې شي نه لري، بوی نه لري، همدارنګه هم بې خونده دی، یعنی خوند هم څنګه کوي؟ نه لري، او همدارنګه هم بې رنګه دی، یعنی نه رنګ لري، نه بوی لري، او همدارنګه نه خوند لري. په پیریوډیک ټیبل کې یا په مندلیف په جدول کې ډیر نور عنصرونه هم شته، خو د هایدروجن یو بل هغه خاصیت چې نور ګازونه یې نه لري هغه دا دی چې اکسیجن یو لایټ ګاز دی. هایدروجن سره کم ګاز دی نسبت نورو ګازونو ته دی یو لایټ یا هم یو سپک ګاز دی. یعنی دا چې د ده کتله ډېره کمه ده، د دغه کتلې د کموالي له امله هایدروجن چې دی هغه یو سپک ګاز دی، معنا دی چې دی نسبت نورو ګازونو ته سپک دی. که چیرې د تودوخې درجه منفي 252.8 سانتیګریډ وي، په دغه حالت کې به اکسیجن په سره کم حال کې وي، په دې حالت کې به اکسیجن په مایع حالت کې وي. البته هایدروجن به په سره کم حالت کې وي، په مایع حالت کې وي. که چیرې د تودوخې درجه منفي 252.8 سانتیګریډ وه، نو هایدروجن ګاز به په سره کم حالت کې وي، په مایع حالت کې. همدارنګه که چیرې د تودوخې درجه یو څه نوره پسې کښته سي، یعنی منفي 9.8 سانتیګریډ ته د تودوخې درجه نوره پسې راکښته سي، نو دا ګاز به باره په سره کم حالت کې سي، دا ګاز به باره په جامد حالت کې. یعنی که چیرې د تودوخې درجه منفي 252.8 سانتیګریډ وي، نو په دغه وخت کې به هایدروجن ګاز په مایع حالت کې وي. که چیرې د تودوخې درجه نوره هم کښته سي، یعنی منفي 249 تقریبا 8 سانتیګریډ ته ورسېږي، نو دا ګاز به باره په سره کم حالت کې وي، دا ګاز به باره پسې په جامد حالت کې وي. دا د څه شوې هغه ځینې
فیزیکي خواص یې وه. اوس که چیرې موږ راسو کیمیاوي خواصو ته د چا د هایدروجن، که چیرې موږ د هایدروجن څه ته راسو کیمیکل پراپرټیز ته راسو یا کیمیاوي خواصو ته راسو، نو موږ داسې ویلی سو چې مخکې مې هم درته ویله چې زیات عضوي مرکبونه او همدارنګه غیر عضوي مرکبونو په جوړښت یا هم په ترکیب کې دی ونډه لري. کیمیکل پراپرټیز یا کیمیاوي خواص مې مخکې هم درته ښودلي وه چې دغه کیمیاوي خواصو ته بل نوم هم کاریږي چې دې ته څه ویل کېږي کیمیکل چینجز ورته ویل کېږي یا کیمیکل چینج ورته ویل کېږي چې کله یو کیمیاوي بدلون رامنځته سي دغه خپله د دوی په څه شي کې راځي په کیمیکل پراپرټیز کې راځي او دغه کیمیکل چینج چې بیا دي یا کیمیکل چینجز چې بیا دي دې ته بیا خپله بیرته کیمیکل ریاکشن هم ورته ویل کېږي. یعنې که چیرې موږ د یو مادې کیمیاوي خواص څېړو، که چیرې د یو مادې کیمیکل پراپرټیز یا کیمیاوي خواص څېړو نو دا معنا چې موږ په دې مادې کې هغه رامنځته کېدونکي بدلونونه څېړو یا نو په مادې کې رامنځته شوي بدلونونه د واضح خبره ده چې نور موادو په واسطه سره رامنځته کېږي او کله چې په یو مادې کې داسې بدلون رامنځته سي چې دا مثلا هغه خپل خواص ټوله د لاسه ورکړي دې ته بیا موږ خپله څه شو وایو کیمیکل ریاکشن یا هم کیمیاوي تعامل و دې ته بیا څه کېږي ورته ویل کېږي. نو اوس راځو موږ د هایدروجن کیمیکل پراپرټیز یا کیمیکل چینجز ته یا هم کیمیکل ریاکشن ته چې کوم کیمیاوي تعاملونه دی سرته رسوي په هغسې خو زیات اندازه سره کیمیاوي تعاملونه سرته رسوي خو موږ راځو د هغه فقط ځینې مشهوره کیمیاوي تعاملونه دلته وایو چې د هغوی د جملې څخه لومړی کله چې دغه هایدروجن ګاز یعنې که چیرې موږ راسو د کیمیاوي خواصو ته کیمیاوي خواص د چا کیمیاوي خواص د هایدروجن کیمیاوي ښه که چیرې راسو د هایدروجن کیمیاوي خواصو ته نو داسې ویلی سو چې هایدروجن چې دی په زیات اندازه سره مخکې مې هم درته ویله د عضوي مرکبونو او د غیر عضوي مرکبونو په ترکیب یا په جوړښت کې د ونډه یا رول لري دا مو مخکې هم وویله. اوس هغه ځینې مشهور کیمیاوي خواص یا کیمیاوي تعاملونه موږ د هایدروجن نه مطالعه کوو چې د هغوی د جملې څخه لومړی که چیرې موږ راسو د دې هغه مهم کیمیکل ریاکشن وایو نو داسې ویلی سو چې لومړی د اکسیجن سره تعامل چا سره تعامل د اکسیجن سره یې تعامل چې هایدروجن ګاز د اکسیجن سره تعامل کوي موږ ته څه شي لاسته راکوي او که چیرې مثلا یو نوې ماده لاسته راکوي نو کومو شیانو ته ضرورت لري. د اکسیجن د کیمیاوي خواص څخه یو خاصیت دا دی چې اکسیجن ګاز چې دی هغه د چا سره تعامل کوي اکسیجن ګاز البته هایدروجن ګاز چې دی هغه د اکسیجن سره تعامل کوي او په نتیجه کې موږ ته اوبه په لاس راکوي. که چیرې موږ راسو داسې ویلی سو چې کله چې هایدروجن ګاز د چا سره تعامل وکړي د اکسیجن ګاز سره تعامل وکړي کله چې هایدروجن ګاز د اکسیجن ګاز سره تعامل وکړي د دې څخه موږ ته په نتیجه کې څه شي لاسته راځي د دې څخه موږ ته په نتیجه کې اوبه لاسته راځي اوبه یا هم چې لاسته راځي H2O لاسته راځي. که چیرې هایدروجن ګاز د اکسیجن ګاز سره تعامل وکړي نو د دې څخه په نتیجه کې اوبه لاسته راځي. البته د یو کتلیست په شتون کې چې هغه خپله څه شي دی برېښنایي جرقه ده یعنې د برېښنایي جرقې په موجودیت کې یعنې کله چې برېښنایي جرقه دوی ته ورکولی سي دغه البته خپل شرایط لري دغه هایدروجن ګاز او اکسیجن ګاز یو د بل سره یوځای کېږي او په نتیجه کې موږ ته مایع اوبه څه پکوي په لاس راکوي. دغه د هایدروجن د کیمیاوي خواصو څخه هغه لومړنی تر ټولو مهم خاصیت و. د هغه څخه وروسته که چیرې موږ راسو د اکسیجن د هایدروجن دویم خاصیت ته د دویم کیمیاوي خواصو ته یا خاصیت ته نو داسې ویلی سو چې هایدروجن چې دی هغه که چیرې د دویم کیمیاوي خاصیت موږ وڅېړو یا هم یو دویم کیمیاوي تعامل یې وڅېړو نو کله چې هایدروجن ګاز د کلورین سره تعامل وکړي یا د کلورین سره د هایدروجن څه شي تعامل کله چې هایدروجن ګاز د کلورین سره تعامل وکړي نو څه شي لاسته راکوي کله چې هایدروجن ګاز د چا سره تعامل وکړي د کلورین سره تعامل وکړي نو څه شي په لاس راکوي موږ داسې ویلی سو کله چې
هایدروجن ګاز د کلورین د ګاز سره دواړه ګازونه دي کله چې هایدروجن ګاز د کلورین ګاز سره تعامل وکړي نو په نتیجه کې د دې څخه هایدروجن کلوراید په لاس راځي په نتیجه کې د دې څخه څه په لاس راځي هایدروجن کلوراید په لاس راځي یا هم هایدروکلوریک اسید په لاس راځي کله چې د هایدروجن یو بل مهم کیمیاوي خواص یا تعامل دا دی چې کله چې هایدروجن د کلورین سره تعامل وکړي په نتیجه کې چې لاس راکوي هایدروجن کلوراید یا هم هایدروکلوریک اسید موږ ته څنګه کېږي په لاس راځي چې دا هم څه شي دی په هغه تیزاب په معده کې هم چې دي شتون لري د معدې د دیوال څخه افرازیږي چې د خوړو په هضم کې دی رول لري د هغه څخه وروسته د یو بل دریم فزیکي کیمیاوي خاصیت که چیرې موږ وڅېړو نو د نایتروجن د ګاز سره د هایدروجن هغه کیمیاوي تعامل څېړلی شو کله چې دی د چی سره تعامل وکړي کله چې هایدروجن ګاز د نایتروجن سره تعامل وکړي کله چې د هایدروجن ګاز د چا سره تعامل وکړي د نایتروجن سره بیا څه شي په لاس راځي راځو دا وایو کله چې د هایدروجن ګاز د چا سره تعامل وکړي د کتلیست په شتون کې چې دغه پروسس ته خپله هایبر پروسس هم ویل کېږي د نایتروجن سره تعامل وکړي نو یو مهم صنعتي مرکب لاسته راځي چې د امونیا په نوم سره یادېږي کله چې د هایدروجن ګاز چې کله د چا سره تعامل وکړي کله چې دی د امونیا سره البته د نایتروجن ګاز سره تعامل وکړي نو د دې څخه موږ ته په نتیجه کې یو مهم صنعتي مرکب لاسته راځي چې دغه صنعتي مرکب د چا په نوم سره یادېږي د امونیا په نوم سره یادېږي دغه مهم مرکب د چا په نوم یادېږي د امونیا په نوم سره یادېږي یعنی امونیا چې دی هغه یو مهم صنعتي مرکب دی چې دغه پروسس چې موږ وایو چې هایدروجن ګاز دی دا مثلا د چا سره تعامل کوي د نایتروجن ګاز سره تعامل کوي او په نتیجه کې د دې څخه موږ ته د امونیا ګاز په لاس راځي چې دا یو مهم صنعتي مرکب دی دغه پروسس ته خپله بیرته هایبر پروسس هم ورته ویل کېږي د هایبر په نامه سره یو عالم د ځینو کتلیستونو په شتون کې په مستقیم ډول سره دې دواړه سره یو ځای کړه او په نتیجه کې چې لاسته راوړل ځینې امونیا ګاز یې په لاس راوړي البته دلته کتلیست ته ضرورت شته یعنی کتلیست به څه شي وي فشار ته ضرورت شته همدارنګه مرکب کتلیست ته ضرورت شته او تودوخې ته ضرورت شته دا چې په څومره اندازه سره دا به تاسو د خیره په 11 صنف کې وایاست د هغه څخه وروسته راځو موږ د هایدروجن ګاز تعامل د فلزي اکسایډونو سره وایو د دې نه مخکې چې د هایدروجن تعامل وایو موږ یوازې د فلزونو اکسایډونه پیژنو چې فلزي اکسایډونه څه ته ویل کېږي نو فلزي اکسایډونه داسې ویلی شو چې کله چې فلزي اکساید څه ته ویل کېږي د فلزي اکساید د پیژندلو دپاره داسې ویلی شو چې کله چې اکسیجن د یو فلز سره تعامل وکړي یا اکسیجن په یو فلز پسې نصب شي نو لاسته راغلی مرکب د چا په نوم سره یادېږي د فلزي اکساید په نوم سره یادېږي لکه د مثال په توګه سره زه یو کوچنی مثال وایم مثلا کله چې کپر د اکسیجن سره یو ځای سي یا کپر په اکسیجن پسې نصب سي نو په نتیجه کې د دې څخه کپر اکساید یا د مس اکساید په لاس راځي دا چې مس یو فلز دی د اکسیجن سره یو ځای سوله او چې شه لاسته راوړي اکساید نو دا اکساید ته به څه ویل کېږي دې اکساید ته فلزي اکساید ویل کېږي اوس موږ راځو د هایدروجن تعامل د فلزي اکسایډونو سره وایو چې هایدروجن د فلزي اکسایډونو سره تعامل وکړي نو په نتیجه کې د دې څخه څه شي لاسته راځي موږ داسې وایو کله چې هایدروجن د فلزي اکسایډونو سره تعامل کوي نو د فلزي اکسایډونو څخه د اکسیجن په ایسته کولو کې مرسته کوي کله چې هایدروجن د فلزي اکساید سره تعامل وکړي نو دغه فلزي اکساید څخه د اکسیجن په ایسته کولو کې د څه شي کوي مرسته کوي د مثال په توګه سره کله چې دغه کپر اکساید مرکب دی مثلا کپر اکساید مرکب سره چا تعامل وکړي د هایدروجن ګاز د دې سره څه شي کوي تعامل ورسره کوي دغه کپر چې دی دا کپر اکساید دا په سولیډ حالت کې دی هایدروجن ګاز په خپله په څه حالت کې دی هغه په ګاز حالت کې دی دې دواړه چې کله تعامل سره وکړي دغه هایدروجن چې دی دا به راشي د چا سره به یو ځای شي دغه اکسیجن سره به یو ځای شي د اکسیجن په خپل ځان ته څه وکړي وابخلي په نتیجه کې به د دې څخه عبارت څه شي لاسته راسي H2O به په لاس راسي څه شي په لاس راسي H2O دا چې د خپله څه شي دی
دا خپله اوبه دي او د هغه تر څنګ به بل څه شي په لاس راسي د کپر فلز به په لاس راسي شو په لاس راسي د کپر فلز په سولیډ حالت کې معنا دا چې موږ هایدروجن غاز د دې لپاره هم کارولی سو چې د فلزي اکسایډونو څخه موږ اکسیجن جلا کړو یعنی د اکسیجن په جلا کولو کې هم دوی څه شي راسره کوي مرسته راسره کوي د هغه څخه وروسته راځو پسې د هایدروجن لاسته راوړل وایو څنګه کولی سو چې هایدروجن لاسته راوړو یعنی د هایدروجن استحصال وایو د هایدروجن لاسته راوړنه یا د هایدروجن استحصال چې څنګه هایدروجن لاسته راځي یا پریپریشن اف هایدروجن که چیرې موږ راسو د هایدروجن لاسته راوړنې ته چې هایدروجن څنګه لاسته راوړل کیږي د هایدروجن لاسته راوړنه د هایدروجن غاز لاسته راوړنه د هایدروجن لاسته راوړنه یا د هایدروجن غاز لاسته راوړنه څنګه کولی سو چې هایدروجن پریپیر کو یا هم لاسته راوړو په لابراتوار کې نو د لومړي ځل لپاره په 1999 کال کې په څوم کال کې په 1999 میلادي کال کې 1999 میلادي کال کې د فزیک یو پوه د کاندیش په نوم سره د فزیک یو پوه د چی په نوم سره د کاندیش په نوم سره هایدروجن غاز لاسته راوړ 1999 میلادي کال کې د کاندیش په نامه سره یو فزیک پوه د هایدروجن غاز لاسته راوړ د هایدروجن غاز څنګه لاسته راوړي ده د هایدروجن غاز داسې لاسته راوړي چې د یو فلز او همدارنګه د تیزابو ترمنځ یې تعامل سرته ورسوي د یو فلز او د تیزابو ترمنځ یې تعامل سرته ورسوي کله چې د فلز او د تیزابو ترمنځ تعامل سرته ورسېدی نو په نتیجه کې هایدروجن غاز سره کوم شو حاصل شو څنګه د مثال په توګه سره که چیرې موږ راسو یو تیزاب په نظر کې ونیسو مثلا هایدروجن لرونکي تیزاب لکه HCl یا هم هایدروجن کلوراید یا هایدروکلوریک اسید مثلا دوه مالیکوله د HCl لرو دا HCl غاز چې د خپل البته HCl تیزاب د خپل په څه شي کې وي په اکویس حالت کې دی ته د مثلا د زینک سره څه شو ورکړي تعامل ورکړي چې هغه یو فلز دی دا څه شي دی د خپل یو تیزاب سوله هایدروجن کلوراید یا هایدروکلوریک اسید څه شي سو تیزاب سوله او زینک خپل څه شي دی هغه یو فلز دی فلز په سره کوم حالت کې دی په سولیډ حالت کې دی اوس دلته دغه زینک چې په سولیډ حالت کې دی او دغه تیزاب چې په اکویس یا هم اوبلن حالت کې دی دوی دواړه یو د بل سره تعامل وکړي دوی دواړه چې کله یو د بل سره تعامل وکړي نو په نتیجه کې د دې څخه څه شي په لاس راځي دوی دواړه چې کله یو د بل سره تعامل وکړي په نتیجه کې د دې څخه دغه زینک چې دی دا به راسي د چا سره به ځای سي د کلورین سره به ځای سي بر به څه لاسته راسي زینک کلوراید مالګه به لاسته راسي زینک کلوراید چې په لاس راسي مالګه په سره کوم حالت کې به وي په اکویس یا هم په اوبلن حالت کې ترمنځ دلته هایدروجن غاز څنګه شو پاتې شو هایدروجن غاز به سره کم سي هغه به آزاد سي هایدروجن غاز به سره کم سي هغه به آزاد سي اوس دلته چې کله د فلز او همدارنګه د تیزابو ترمنځ تعامل سرته ورسېدی دغه تعامل د کاندیش په نامه سره یو عالم و چې د هایدروجن د لاسته راوړنې لپاره د څخه استفاده وکړله کله چې د هایدروجن کلوراید او یا هایدروکلوریک اسید او د زینک ترمنځ دغه تعامل سرته ورسېدی په نتیجه کې د زینک د کلورین سره ځای شو چې زینک کلوراید لاسته راوړي او هایدروجن غاز سره کم شو آزاد شو یعنې هایدروجن غاز لاسته راغلی دا هم یو مثال شو بل مثال یې که چیرې مثلا موږ راسو فلزي سوډیم راواخلو دلته د اوبو سره تعامل ورکړو نو هم په نتیجه کې چې لاسته ځینې راځي هم په نتیجه کې اکسیجن لاسته ځینې راځي اوس نو فلزي سوډیم معنا څه شي معنا ساده سوډیم چې په فلز دا یو فلز دی معنا په خپل سولیډ حالت کې کله چې سوډیم ته د چی سره تعامل ورکړو کله چې سوډیم ته موږ د اوبو سره تعامل ورکړو کله چې سوډیم ته د اوبو سره تعامل ورکړو نو د دې څخه به هم په نتیجه کې موږ ته هایدروجن غاز ازادېږي څنګه سوډیم چې کله د OH ګروپ سره یو ځای شي په نتیجه کې به باره د دې څخه سوډیم هایدرو اکساید لاسته راسي چې د خپله یو القلي ده دلته څه شي پاتې شو هایدروجن غاز پاتې شو نو هایدروجن غاز به هم سره کم شي آزاد به شي هایدروجن غاز به هم سره کم شي آزاد به شي چې دغه تعامل ته هم څه ویل کېږي د
هایدروجن د لاسته راوړنې تعامل ورته ویل کېږي. څنګه سرته رسېږي؟ یو سوډیم مو راواخیستی، فلز حالت کې خپله فلز د سوډیم پیریاډیک ټیبل په لومړي ګروپ کې ځای لري په درېیم پیریود کې. دغه چې کله د H2O یا د اوبو سره تعامل وکړي په نتیجه کې به سوډیم هایدروکساید لاسته راوړي او همدارنګه هایدروجن ګاز به څه رقم څه ځینې آزاد بسي. دا د هایدروجن هغه لاسته راوړنې طریقې په لابراتوار کې چې په لابراتوار کې کولی شو چې په دغو طریقو سره هایدروجن ګاز څه وکړو لاسته راوړو. د هغه څخه وروسته راځو د هایدروجن استعمال ته چې هایدروجن نو په کومو ځایونو کې استعمالیږي. په کومو ځایونو کې موږ کولی شو چې د هایدروجن ګاز څخه استفاده وکړو. یعنې د هایدروجن استعمال چې د استعمال ځایونه یې چیرې دي؟ د چا استعمال؟ د هایدروجن استعمال چیرې هایدروجن ګاز استعمالیږي. که چیرې د هایدروجن استعمال ته راسو نو داسې ویلی سو چې هایدروجن چې دی هغه د مایع غوړي څخه د مایع غوړي چې دی هغه په جامدو غوړیو باندې بدلوي. څنګه؟ د هایدروجنیشن عملیې په واسطه سره. هایدروجنیشن هغه عملیې ته ویل کېږي چې په هغه عملیې کې په یو مادې پسې د هایدروجن سره کم کېږي نسبیږي. یعنې هایدروجنیشن خپله څه ته ویل کېږي؟ د هایدروجن نسبېدنه. کله چې په یو مادې پسې هایدروجن نصب شي دغې عملیې ته هایدروجنیشن ویل کېږي. موږ کولی شو چې د هایدروجنیشن د عملیې په واسطه سره مایع غوړي چې دي هغه په چا باندې بدل کړو؟ مایع غوړي چې دي هغه په جامد غوړیو باندې بدل کړو. دا د څه شو؟ دا د یو استعمال شو. دویم، هایدروجن ګاز چې دی هغه پخوا دغه بالونونه د ده څخه ډکېدله چې بیا هغه کې فضا ته څه شي کېدی؟ سفر کېدی پکښې کې. اوس دا چې د هایدروجن چې دی دا یو فعاله ګاز دی نو د اکسیجن په موجودیت کې سوځېدنې امکان درلودلی نو ځکه اوس د هغه څخه استفاده نه کېږي. د هغه په ځای د هیلیم ګاز څخه څه شي کېږي؟ استفاده کېږي. همدارنګه یو بل مهم استعمال یې دا دی چې په کارخانو کې یا هم په کمپنیانو کې هایدروجن د څه لپاره کارېږي؟ د فلزونو د تصفیې لپاره کارېږي. د فلزونو د څه لپاره کارېږي؟ د تصفیې لپاره. لکه څنګه چې ما په هغه تیر لوست کې درته ویله چې کله چې هایدروجن په یو فلزي اکساید پسې نصب سي نو د فلزي اکساید څخه اکسیجن څنګه کوي؟ ځینې جلا کوي. یعنې اکسیجن ځینې ایسته کوي، فلزي اکساید خالص شکل سره لاسته راوړي. نو داسې وایو چې په کارخانو کې د فلزونو د تصفیې لپاره هم د چا څخه استفاده کېږي؟ د هایدروجن ګاز څخه استفاده کېږي. نو لومړی مو څه شو ویله؟ لومړی مو د هایدروجن ګاز پېژندنه وویله، د هغه څخه وروسته مو د هایدروجن ګاز فزیکي خواص وویله، بیا مو د هایدروجن ګاز کیمیاوي خواص وویله، بیا مو د هایدروجن لاسته راوړنه وویله او د هایدروجن استعمال مو ویلي. یعنې هایدروجن ګاز هغه لنډه پېژندګلوي مو څه وکړله؟ سرته مو ورسول. نو که چیرې تر دې ځایه پورې کوم مشکل یې کولی شئ چې په کومنټ کې خپل مشکل راته پرېږدئ. زموږ او ستاسو د نن ورځې درس پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. انشاءالله الرحمن په راتلونکي درس کې به د 4 فصل 2 لوست چې اکسیجن نومیږي یا د اکسیجن تر عنوان لاندې دی هغه به انشاءالله مطالعه کوو.